په دې حکمرانانو پسې د بعضې خلک کنځلې کوي دې حکمرانانو پسې لګیایي حکومت پسې کنځلې کوي دا اسلام نه راولي نو تا راوستې په خپل کور کې د الله بنده په 3 مرلو 5 مرلو کور کې د اسلام نشته په ملک کې غواړي هغه نه به الله تپوس کوي ټیک ده خو اول خو دا اسلام او دا اسلامي نظام خو یو نعمت دی دا ګوره الله هر چاله نه ورکوي زه اکثر دې ملګرو ته دا ویم قسم په الله چې مونږ یې لا لایق نه یو اسلامي حکومت او اسلامي نظام د اسلامي قانون نفاذ دا نعمت دی دا الله مونږ له ځکه نه راکوي چې لا مونږ یې لایق شوي نه یو قسم په الله چې نن مونږ د دې لایق شو دا زموږ ملک کې مجموعي لحاظ څخه خلک دې ته تیار شو خپل کورونه خپل نفسونه دا خپل تجارتونه د اسلام مطابق قسم په الله ته به خبرېږم نه د شپې به ودی او سهار له چې راپاڅېږي اعلان به شوی اسلامي نظام نافظ یو ځوان به الله راپورته کړی بس الله رب العالمین ته خو څه ګران نه دي عمده عمران خان به راته اعلان وکړي چې ما خو درته ویلي کنه چې د مدینې ریاست بس نن نه پسې آغاز وشو څوک به ورته پورته وګوري نشي ورته کتلی خو لا مونږ یې ګوره لایق نه یو یاد ساته ځکه چې ته لا اوسه پورې زما په دې خبره په تندي ګونجه راولې چې زه درته په دې کور کې د اسلامي پرده راوله نو چې ته ځان ته دیندار وې او ستا په تندي ګونجې راځي په تا باندې الله اسلامي نظام راولي